ډیر ښه او زبردست خبر. محسن داوړ او علي وزیر اوس چیرې دي؟ دلته یې له موږ څخه واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د لومړي وزیر عمران خان په سپارښتنه د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پاکستان د پارلمان غړو علي وزیر او محسن داوړ ته ځانګړې اجازه ورکړل شوې ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د لوړو مراسمو کې ګډون لپاره کابل ته ولاړ شي. د لومړي وزیر عمران خان یو سلاکار مرزا شهزاد اکبر هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي که څه هم دا دواړه کسان ممنوع خروج دي، خو لومړي وزیر عمران خان د پاکستان کورنیو چارو وزارت ته ویلي چې دوی ته یو ځل سفر ځانګړې اجازه ورکړي. ښاغلي اکبر لیکلي چې د پاکستان کورنیو چارو وزارت اوس دې دواړو کسانو ته د سفر اجازه ورکړې ده. د پاکستان جی نیوز ټلویزیون هم د نوموړي له خولې دا خبر خپور کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی محسن داوړ بي بي سي ته بیا داسې وویل که د سفر زمینه برابره شي او یا افغان حکومت ورته پر ترخم ورته بلنه ورکړي نو دی او علي وزیر پخه اراده لري چې کابل ته سفر وکړي. له دې وړاندې د یکشنبې پر ورځ پاکستاني چارواکو د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پاکستان د پارلمان غړو علي وزیر او محسن داوړ ته اجازه نه ورکړي چې کابل ته سفر وکړي او د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د غورځنګ دا دوه مشران له یو پلاوي سره نن یکشنبې د مارچ پر 8 نیټه له اسلام آباد هوایي ډګره کابل ته روان وو، خو پاکستاني چارواکو علي وزیر او محسن داوړ له دې کبله له دې سفره راګرځولي چې دواړه کسان وار د مخه ممنوع الخروج اعلان شوي وو. په دې پلاوي کې د یو شمېر پښتنو ملتپالو سیاستوالو سره د پاکستان د ځینو نورو سیاسي ګوندونو غړي هم شامل وو او یوازې علي وزیر او محسن کابل ته له سفره راګرځول شوي دي. محسن داوړ هوایي ډګر کې د پر لاره خبریارانو ته بیا داسې وویل چې دوی له پاکستاني چارواکو څخه غوښتنه کړې چې د افغان ولسمشر د لوړې مراسمو کې د ګډون لپاره دې پرېښودلی شي، خو وروسته له هغه چې دوی ته د سفر اجازه ورنه کړل شوه. محسن داوړ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې چارواکو ورته ویلي چې د پاکستاني پوځ په امر دوی له سفر منع کړي. ښاغلي داوړ لیکلي چې په پاکستان کې د خلکو لخوا د پارلمان ټاکل شوي غړو سره دا ډول چلن کیږي او دا په پاکستان کې د خلکو د یو ټاکل شوي استازي برخلیک دی. ښاغلي داوړ افغان ولسمشر محمد اشرف غني ته په بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړه او د هغه افغانانو مینه یې کړې چې ده ته یې بلنه ورکړې ده او هرکلي ته یې سترګې پر لار وه. افغان حکومت د دې پیښې په غبرګون کې بي بي سي ته وویل زموږ هیله دا وه چې دوی محسن او داوړ سبا د کابل ټاکل شوي ولسمشر غني د لوړو مراسمو کې ګډون کړی وای. د پلاوي په هغه کسانو کې چې د یکشنبې پر ورځ له اسلام آباده کابل ته رسېدلي بشرا ګوهر، محمود خان اڅکزی، آفتاب احمد خان، شیرپاو، افراسیاب خټک، غلام احمد بلور، فضل اروکیټ، جمیله ګیلاني، فیصل کریم او فرحت الله بابر او یو شمېر نور کسان شامل دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشل بي بي سي ته وویل په دې پلاوي کې ټول ټال 23 کسان وو چې د افغان حکومت لخوا رسما بلنه ورکړل شوې وه چې کابل ته سفر وکړي او د ولسمشر غني د لوړې مراسمو کې ګډون وکړي، خو د محسن داوړ او علي وزیر له راګرځول کېدو وروسته د پلاوي 21 نور غړي اوس کابل ته رسېدلي دي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.